په کولډرا پروګرام کې فایل مینو کې موږ سره د اکوایر ایمیج څخه وروسته بله موضوع موږ سره په دې کې امپورټ ده. که تاسو غواړئ کولډرا پروګرام ته یو فایل اضافه کړئ، یو فایل راوړئ که هغه تصویري کار شوي، نو امپورټ باندې تاسو کلیک وکړئ. کوم ځای نه راوستل غواړئ؟ فرض کړه زه وایم کولډرا پروګرام دغه تصویر ماته راوړه، دغه تصویر څه وکړه کولډرا پروګرام ته راوړه او دا مې امپورټ کړه. کوم ځای کې امپورټ کول غواړئ په دې رقم امپورټ واخلئ. داسې فرض کړه دې ځای کې ماته تصویر څنګه کړه ځای پر ځای کې یې راته راوړه. د امپورټ پس تاسو کولی شئ کولډرا پروګرام ته یو تصویر یا فایل څنګه کوئ امپورټ کې یې راوړئ. یو تصویر راوستل په دې رقم وي چې تاسو ډبل کلیک د وکړئ. فرض کړه یو تصویر ما وکړه دا تصویر ده او دا اخلم د کوم اچوم کړي. داسې کولی شئ. د څنګه کولی شئ یو تصویر اضافه کولی شئ. او که په دې طریقې تاسو فرض کړه تصویر اضافه کول نه غواړئ نو د امپورټ په اساس تاسو کولی شئ څه وکړئ یو تصویر اضافه کړئ. دا بیرته ډیلیټ کړئ. بیرته راځم ورته چې ما څه وکړه امپورټ وکړه. امپورټ به واخلئ. امپورټ کې ښه والی دا چې تاسو دقیق اندازه ورکوئ. زه څومره ځای کې ماته امپورټ کړه دونه ځای کې امپورټ کړه دونه ځای کې. که تاسو دې تصویر ته سایز ورکوئ مثال تصویر هم راوسته که نه غوړ سایز ورکوئ. دې نه مخکې به د خطکش واحد زه بدل کړم فرض کړه سانتي متر ته م واړو. دا زموږ سره تصویر ده دا به زه لرې کړم. دا موږ سره کار فرض دې باندې کولډا کار کوم. یو څوک وایي چې دغه لیکل چې کوم دي دا ماته واخله فرض کړه 50 سانتي داسې که راته او 40 سانتي داسې که راته. دا ډیزاین راته په دې سایز کې برابر کړه. کلیک به وکړئ اتومات دونه سایز کې جوړېږي. صحیح شو. یو څوک 50 ډېر کم ده فرض دا ماته 100 سانتي کا معنا 1 متر یې که راته او داسې 1 متر ده او د څونه 40 ته مطلب لس کم نیم متر که نه داسې راځي په دې رقم باندې. په دې پوه شوئ. له امپورټ څخه وروسته بله موضوع موږ سره ایکسپورټ ده. که تاسو په کولډرا پروګرام کې کار کړی وي او غواړئ د خپل کار ایکسپورټ کړئ. ایکسپورټ معنا ده چې د کولډرا څخه جی پی جي ته واړوئ پي ان جي ته واړوئ داسې کارونه سره وکړئ. حنزله نو څه کوو موږ ایکسپورټ ته رسو. امپورټ موږ یو فایل کولډرا ته راوړو او ایکسپورټ د کولډرا څخه موږ نورو فایلونو ته اړوو. په دې به تاسو کلیک وکړئ ایکسپورټ باندې ټیچ ته اړوئ. تاسو فایل ټایپ کړئ جی پی جي ته اړوئ جی اف ته واړوئ څه رقم دا ټول د فایلونو ډولونه دي. زه هم دا ماته جی پی جي ته واړوم. که تاسو غواړئ چې پي ان جي په شکل سیف کړئ نو پي ان جي به ورته واخلئ. ټي آی اف په شکل سیف کړئ. داسې جی پی جي څه ته وایي پي ان جي څه ته وایي ټي آی اف څه ته وایي دې ته یو لنډ تفصیل درکومه دې ته غوږ شئ. پاین پروګرام خلاص کړئ. چې خلاص کړئ پاین پروګرام خلاص کړئ. پاین پروګرام کې تاسو راشئ سیفس ته راشئ او په سیفس کې موږ سره پي ان جي جی پی جي بي ام پي جی آی اف شته دي. وایي که چېرې تاسو یو فایل په پي ان جي فایل کې سیف کړئ نوي ده یو فایل وخت څنګه سیف کړئ پي ان جي په شکل سیف کړئ. سیف ا فوټو ډراپینګ وذ های کوالټي څنګه سیف کیږي په های کوالټي سیف کیږي. ان یوز اټ او چېرته استعمالیږي آن کمپیوټر اور ویب. په کمپیوټر کې هم دا فایل استعمالولی شئ او ویب دپاره هم څنګه خلک استعمالوي. بل جی پی جي د موږ سره سیف ا فوټو وذ ګډ کوالټي چې کله تاسو فایل د جی پی جي په شکل سیف کړئ دا په ګډ کوالټي ښه کوالټي کې سیف کیږي. ان یوز اټ او دا استعمالو آن کمپیوټر ایمیل اور ویب په دې درې ځایونو کې استعمالیږي. په کمپیوټر کې استعمالیږي ایمیل کې استعمالیږي او چېرته استعمالیږي ویب کې استعمالیږي. که تاسو یو فایل بي ام پي په شکل سیف کړئ بي ام پي وایي بیټ میپ ته لکه پاین پروګرام ته وایي. سیف any kind of picture with high quality هر ډول تصویر کولی شئ په های کوالټي کې سیف کړئ. ان یوز اټ آن یور کمپیوټر او یوازې په کمپیوټر کې استعمالیږي ځکه دې وزن ډېر وي. وزن څنګه وي ډېر وي. او بل موږ سره جی آی اف ده سیف ا سمپل ډراونګ وذ لوور کوالټي چې کله تاسو جی آی اف واخلئ ستاسو دا فایل په لو کوالټي کې سیف کیږي معنا کمزور کوالټي کې سیف کیږي. او چېرته استعمالیږي په ایمیل کې او ویب کې. تاسو کله یو فایل په جی آی اف کې واخلئ دا ډېر وړوکی فایل راځي دا تاسو کمپیوټر کې خلاصوئ جال کیږي معنا کمزورې کوالټي وي. خو په ایمیل او ویب کې ځکه خلک استعمالوي. که تاسو پام کړئ چې کله ګوګل خلاص کړئ یو اعلان راځي داسې تصویر حرکتونه کوي. تصویر څنګه کوي یو نمایش پکې یو انیمیشن پکې وي خو تصویر ډېر وړوکی وي. که هغه تصویر تاسو کمپیوټر کې خلاص کړئ جال کېږي مطلب صحیح نه ښکاري. موبایل کې به ښکاره شي خو په کمپیوټر کې به صحیح نه ښکاره کېږي. نو جی اف موږ سره لو کوالټي ده. په دې پوه شوئ. بیرته راځو کولډرا ته راځو موږ دلته خپل د فایل ایکسپورټ ته راځو. زه هم دغه فایل چې ما لیکلی ده دا ماته د جی پی جي په شکل سیف کړه. نو فایلونو ټایپونه شته کوم رقم سیف کول تاسو غواړئ ډېر نور په دې کې شته دي. پوه شوئ. جی پی جي مو ته واخیسته او دې ته ما فرض کړه نوم ورکړه 1 په نوم باندې 1 1 1 1 داسې ډېر زیات 1 ورته ورکړه او ډیسکټاپ سره باندې سیف یې کړه ایکسپورټ یې کړه. چې کله تاسو ایکسپورټ کوئ تاسو وایي چې ستاسو کلر موډ څه رقم کلر موډ ده صحیح ده که نه. نو ستاسو کلر موډ څه رقم ده هماغه وایي 4 جی بي ده که سی ام واي کې ده. کوالټي به موږ ته ښیي چې په کوم کوالټي کې سیف کول غواړئ په کوم کوالټي کې سیف کول غواړئ. په دې کې موږ سره مختلف کوالټیانې د تصویر په دا تصویر موږ سره فرض کړئ د تصویر لپاره کوالټیانې موږ سره یو هایست کوالټي ده ټول نو چت کوالټي.
څومره چې تاسو کوالټي هایست واخلئ هماغوندې فایل وزن ډیریږي. وزن څنګه کیږي؟ ډیریږي. نو که چیرې تاسو لو واخلئ، لویسټ معنا کمزوری، لو دا چې دا فایلونه څومره تاسو لو واخلئ دا بیا سی ډسپلی کې صحیح نه ښکاره کیږي، تت تت ښکاره کیږي، جال جال ښکاره کیږي. خو څومره تاسو های کوالټي په دې کې واخلئ او کیږئ نو دا په های کوالټي کې به څنګه شي؟ ایکسپورټ شي تاسو سره. پوښتنه نشته؟ دا فایل به څنګه لټو؟ بهتره چې دا فایل ما منیمایز کړه او منیمایز خو دا 1 پر ما سیف کړی اوکې مې کړه. کول ډراک مې کار وکړ، ډیزاینینګ هم وکړ. تاسو غواړئ چې واتساپ ته جی کې، فیسبوک ته جی کې، یو څه نور کار پکې وکړئ نو څوک یې دغه رقم د ایکسپورټ وکړئ او هغې نه به چار پروګرام ستاسو په کار یا هر ځای کې په کار کار واخلئ. جی پی جي شو که نه اوس د کول ډرا فایل ما د جی پی جي په شکل واخیسته. یا فرض کړه دا نه ده زما په کار، زه یو بل ډیزاین پرې کوم، ته راځم کول ډرا ته راځم او کول ډرا کې فرض کړه دا ما لرې کړه ډیلیټ او ورته وایم چې ماته یو متن ولیکه دلته، مونږ ته ولیکه فرض کړه دا شی دا شی ولیکه راته او دا همداسې که لږ به زوم کړي داسې کار پرې کړه. دا زما ډیزاین ده فرض کړئ، دا زما څه ده؟ ډیزاین ده. داسې مې یو کلر ورته ورکړه او ورته وایم چې ماته دا واخله ایکسپورټ کړه. کنټرول ای شارټ کټ ده، کنټرول ای شارټ کټ ده. د چیز په نوم باندې لیکم چې مای نیم زما نوم او دا چیک وکړم که کوالټي ورته خوښ کړي، کوم کوالټي غواړئ؟ هایسټ کوالټي وانغوسته که نه او اوکې به یې کوئ. چې کله سیف شو ډیسکټاپ مخ ته په هماغه ډیزاین کې به تاسو دغه فایل سیف شوي تیار خلاص به جی پی جي په شکل سیف کړی ده. له ایکسپورټ څخه وروسته بل په کول ډرا پروګرام کې موږ سره ایکسپورټ فار افیس ده. تاسو کولی شئ دغه فایل د افیس پروګرامونو دپاره ایکسپورټ کړئ. چی لپاره ایکسپورټ کړئ؟ د افیس پروګرامونو دپاره د خپل فایل واخلئ ایکسپورټ یې کړئ. دا واخلئ کلیک په دې وکړئ او تاسو دا کله چې تاسو د فایل د افیس پروګرامونو لپاره ایکسپورټ کوئ دا عموما د پی ان جي په شکل سیف کیږي. څنګه سیف کیږي؟ پی ان جي. هلته ما تاسو د پی ان جي او جی پي فرقونه ویلې که نه، نو دا فایل څنګه سیف کیږي؟ پی ان جي. فایل ته به نوم ورکئ او د نوم څخه اوس موقعیت انتخاب کړئ او اوکې به یې کوئ او چې به یې کوئ اوکې به یې کوئ. نو دا فایل به سیف شي. د دې ایکسټنشن به موږ سره بیا پی ان جي وي، ایکسټنشن به چې وي پی ان جي وي. نو دې په چې موږ ایکسټنشن ښکاره کړو راشئ ارګنایز ته راشئ، فولډر آپشن ته راشئ، فولډر آپشن کې ویو ته راشئ او په ویو کې هاید ایکسټنشن به آف کړئ او اوکې به یې کوئ تر څو موږ ته د فایل ایکسټنشن ښکاره کړي. نو کوم فایل ده؟ پی ان جي. مخکې چې کوم فایل موږ سیف کړو دا جی پی جي موږ سره، دا چیرې موږ سره؟ پی ان جي ده موږ سره. له دې موضوع نه وروسته بل په دې کې موږ سره دا چې ایکسپورټ فار ویب. تاسو چې کله ایکسپورټ فار ویب واخلئ او دا فایل تاسو سیف کړئ دا د جی ایف په شکل سیف کیږي. هلته جی ایف هم ویل که نه لو کوالټي چې وي، څه رقم کوالټي وي؟ لو کوالټي وي. نو سیف به یې کړئ ورته او یو نوم ورته ورکړئ، فرض کړه جی ایف دپاره داسې نوم ورته ورکړه او اوکې مه کړه. نو دا فایل دا ځل ما د جی ایف په شکل سیف کړه. څه رقم سیف کړه؟ د دې ایکسټنشن ما جی ایف وي، معنا دا د انټرنیټ لپاره سپک فایل وي، وزن یې کم وي تر څو تاسو څنګه وکړئ؟ کار ترې واخلئ. او ایکسپورټ فار ایچ ټي ایم ایل دا هم د ویب فایل لپاره استعمالیږي. تاسو کولی د خپل فایل ایکسپورټ کړئ د چی لپاره؟ ایچ ټي ایم ایل لپاره. ایچ ټي ایم ایل ویل کېږي هایپر تھریډ مارک اپ لینګویج. څه شو دا انټرنیټ فایل ویل کېږي. دې په تاسو کولی شئ او سین2 په تاسو کولی شئ دا کوم فایل تاسو ډیزاین کړي د بلوتوث د لارې بلوتوث چاته ولېږئ، کمبریزي فولډر ته ولېږئ، ډیسکټاپ ته شارټ کټ ولېږئ، ډاکومنټ ته ولېږئ، یا کوم فلش هم کنیکټ کړي فلش ته ولېږئ، یا میموري هم کنیکټ کړي میموري ته څنګه کوئ؟ ویلېږئ.